سلامونه او درناوی. نن داسې یو ناول در پیژنم چې هم مطالعې ته وهڅوي، هم مو کار ته وهڅوي، هم حوصله درکړي او هم وطن سره مینه در زده کړي. که درته ووایم چې دا ناول لوسته درکړي له سره د ژوند ساه پوکي، وبه یې منئ؟ که درته ووایم چې دا ورکوټی ناول ژوند در زده کوي، په ژوند مو پوهوي او خپلو نیمګړتیاو ته مو متوجه کوي، وبه یې لولئ؟ که ځواب مو هو وي نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. درنو کتاب لوستونکو، تاسو به اوس حتماً فکر کوئ چې دا به کوم ناول وي. دا ناول وطن مې نومیږي. وطن مې ناول د ستر انسان او د اعصابو د متخصص ډاکټر تیتسو ناکامورا د ژوند رښتینی داستان دی چې پیاوړي لیکوال او استاد نورالله سلطانزي لیکلی او علمي خپرندویه ټولنې په ډېر ښه کیفیت چاپ کړی او خپور کړی. دا ناول د یوې لنډې سریزې په شمول ټول ټاله تاتې مخه دی او په انټرویو بیس یا د مرکې په شکل لیکل شوی خورا په زړه پورې ناول دی چې په ځان مو راوپېژنئ پوښتنه پیل کېږي. د ځینو فرعي کرکټرو ترڅنګ پکې لیکوال د خبریال او روخاد ناکامورا پکې د ملما رول لوبولی دی. د ناول ځانګړتیا په دې کې ده چې ډېر لنډ او پر مفهومه لیکل شوی، د جملو تسلسل بیخي عالی او پیغامونه یې لنډ او معناداره دي. تاسو سره د لنډیز شریکولو څخه مې موخه دا ده چې د دغه ستر انسان د ژوند زده کړو کړاوونو او کارنامو خبر شي. ډاکټر تیتسو ناکامورا یا کاکامورا څوک و؟ څه کاره و؟ افغانستان ته څنګه راغی؟ دلته د راتګ موخه یې څه وه؟ موږ ته یې څه وکړل او موږ ورسره څه وکړل؟ زه به کوشش وکړم چې د دې کوچني ناول لنډیز په همدې 5 پوښتنو کې راټول کړم. ډاکټر تیتسو ناکامورا د دې سترې خاورینې نړۍ د یو ډېر پرمختللي هیواد چې په هر دویم برېښنایي توکي نوم لیکل شوی د جاپان د فوکوکا ښار اوسیدونکی او طبي ډاکټر و. په دې برخه کې نوموړی د خپل ماشومتوب، کورني ژوند، زده کړو او خپل مسلک کې د کار په اړه غږیږي. همداشان د ناول په پیل کې د ښوونځي او پوهنځي د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ تربیې چې مور پکې مهم رول لوبوي خبرې کوي. د انسان ژغورنې او انسانیت پالنې ترڅنګ د وطن سره د مینې په زړه پورې پیغامونه لیږدوي. ناکامورا هغه څوک و چې هم یې خپل ژوند کاوه، هم یې نورو ته د ژوند اسانتیاوې برابرولې. دا یو ډېر لوی او بېکبره انسان. د نوموړي د کوچنیتوب کیسه د علم او پوهې سره د بېکچې مینې او له ماشومتوبه د انسان ژغورنې موخه درلودل او د دغه موخو پالل د ډېرې ستاینې وړ دي چې دا یې د افغانانو کاکامورات کړه. نوموړی که څه هم د جاپان په خاوره زیږېدلی و، مګر په افغاني ټولنه کې د خدمت یوه نمونه وه. د افغاني ټولنې دپاره یوه ډالۍ وه. په دې ناول کې به تاسو د ډاکټر ناکامورا د روغتیایي خدماتو د افغان وطن په ځانګړي ډول ننګرهار کې پر غنیزه او کرنیزه برخه کې د کار او لاسته راوړنو ترڅنګ د نوموړي د ژوند داستان او د هغې فلسفي او تګلارې په اړه چې د ژوند پرې ولاړو ډېر څه ولولئ. په ټوله کې دا ناول د انساني ژوند په پالنه او ارزښت راڅرخي. هر پیراګراف یې یو پیغام لیږدوي. ژوند ته د هڅونې، انسانیت ته د خدمت، خپل کار سره د مینې او پرمختګ سپارښتنې یې ډېرې په زړه پورې دي. د بیکارۍ، بېوزلۍ له وجې په افغاني ټولنه کې د بېلابېلو ناروغیو د مخنیوي او افغان ولس ته د اسوده ژوند برابرول د ناکامورا د کار لومړیتوب و. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، نوموړی د طب ډاکټر او د اعصابو متخصص و. افغانستان ته راتګ او له افغانستانه تګ یې 2 بېلابېلې کیسې دي. دا په لومړي ځل خپل هیواد پرېږدي او د روغتیایي برخې د یوې نړیوالې موسسې سره پېښور ته راځي. هلته په ویډیا ډول د ناروغانو درملنه پیل کوي او د وخت په تېرېدو درک کوي چې ډېری مریضان یې افغانان دي. په همدې خاطر پېښور پرېږدي او افغانستان ته راځي. دلته هم د طب برخه کې کار کوي. ناکامورا یو عادت درلوده، د ناروغیو په علت پسې ګرځېده. تر پیدا کولو وروسته یې د مخنیوي لارې چارې لټولې. نوموړي په افغانستان کې 3 روغتیایي مراکز فعال کړي وو. د ناروغیو د عواملو څخه یو وچکالي او د پاکو اوبو نشتون چې نوموړی یې وهڅاوه څو په دغه برخه کې کار وکړي چې په یاده سیمه کې د وخت په تېرېدو 1400 څاګانې وویستلې چې د ډېری ناروغیو مخنیوی ورسره وشو.
د اوبو کنټرول په برخه کې ډیر کار کړی د ځمکو د خړوبېدو لپاره 11 کانالونه ایستلي وو چې 1 میلیون وګړو ته نن هم ګټه رسېږي. دا رښتیا هم یو ستر انسان چې د انسانانو ژوند یې وربدل کړ. د ناول په یو برخه کې لیکوال لیکي چې ناکامورا عجیب سړی و، ځان یې د همدې ټولنې یو وګړی ګاڼه او هیڅ د پردیتوب احساس یې نه کاوه. ځان یې جاپانی نه بلکې افغان ګاڼه. په همدې خاطر خو ولسمشر غني نوموړي ته د افغانستان افتخاري تابعیت ورکړی و. نوموړی ته نه ډاکټر نه و بلکې یو مدبر، مدیر او پشتکار انسان هم و. ده به ویل چې تر څو خپله کار ونه کړو هیواد مو نه جوړیږي. ناکامورا د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر کار وکړ. که تاسو له جلال آباد څخه کونړ ته سفر کوئ په دې لویه لاره به د نوموړي د لاس ډېرې نښې وګورئ. حتما به یې په ښه نوم یاد کړئ. د پروژو له کتارې د خیوي پارک یو ښه مثال یادولی شو. راځو د ناول اخري برخې ته. ناکامورا څه وکړل او موږ ورسره څه وکړل؟ دا نو خورا ځورونکې ده. کله چې دا ناول ولولئ د نورو انسانیت ته به ګوته په غاښ پاتې شئ. پر ځان به غوسه درځي، په ټول افغانستان به غوسه درځي. له هر افغانه به ګیلمن یاست او دا به زمونږ د خپلې بې همتۍ وجه وي. ځکه چې موږ دومره بې همته خلک یو چې د درملنې خبرې خو پرېږده چې د عبادت ځایونه هم نور راته جوړوي او بیا موږ پکې ټینګې ټینګې کلمې تېروو. ځانونه تر نورو کلک مسلمانان بولو او افغانیت مو د میړانې نښه ګرځولي. په هغه صورت کې چې نه مو اسلام ته خدمت وکړ او نه مو خپلې خاورې ته. خلاصه دا چې نه د اسلام شو نه د افغانستان شو. د ناول اخري برخه د ډاکټر تیتسو ناکامورا د مرګ په خبره پای ته رسېږي. ناکامورا د دې ناشکره وطن او ولس دپاره خپلې خولې توی کړې، مګم د دې وطن څو نازوانه ګوتو پرې ماشه کش کړه، وینې یې ورتوی کړې او ژوند یې ورلنډ کړ. د ولسمشر غني او افغان وطن په اوږه به د نوموړي د تابوت دروندوالی تل احساسېږي. د لنډیز په پای کې تاسو ټولو ته د دې ناول د لوستو سپارښتنه کوم او د نوموړي روح ته د ډاکټر احسان الله درمل دا بیتونه ډالۍ کوم چې چا درته ویل چې شه څراغ او په سر اور بل کا، هغلته چې هر څوک قصیدې وایي د باد کاکا. تا ولې غوښتل چې برباد شوي شي آباد کاکا؟ زه د نامرادو هیلو ګور ښه مراد کاکا. تا مونږ ته د خیر د رسولو کفر کړی و، ته وې د شر زرې ستا په ضد ښه جهاد کاکا. څوک به د پالي مینه او څوک به د ګټي وینه، مړ شوې خو ده څنګه جوارګرو په جهاد کاکا. اروا یې ښاده او یاد یې تلپاتې.